جنوب خولې په تاوه لګېدې پروا نشته د حیضې ښځې خولې چې په تاوه لګېدې پروا نشته ځکه ټول بدن خو نه د نجس اوس لحاظه سړی د خپلې بیبي سره جماع وکړه او بیا د شپې سړی وختي جګ شو غسل یې وکړ ښځې لا نه ده کړی راغی د ژمي موسم ده سړی ده اوس دغه انسان چې ګرمیږي خو په ګرم لباس باندې او د موږ تجربه ده چې په لباس دومره زر نه ګرمیږي لکه د انسان سره چې یو ځای شي د انسان په وجود کې چې کوم حرارت ده ګوره دا برستن هم د تا نه ګرمیږي بیا تا ګرموي دا برستن خو خپله سړی وي خو تا د وجود نه ګرمه شي ګرمایشت ورشي بیا هغه چې ګرمه شوی تا ګرمي د بدن ذاتي ساتي نو ډېر ګرمي د انسان په وجود کې ډېره ده نو ام المؤمنین وی نبی علیہ السلام به کله غسل ته مخکې تر ما جګ شوی و غسل به وکړو بیا به داسې پیښه وه لمونځ به هم کړی و تهجد اوس غسل کړی دا د ژمي موسم تهجد هم کړي په لوڅ بدن باندې لوڅ دا بدن د موږ غوندې کوټونه خو نه وه خو یو څادر یو لنګ به و په دغه بدن مبارک باندې په دغه لباس کې لمونځ کړی ساړه نیولی چې ساړه نیولی ما ته راغی را سره څمرستو ما غسل نه ده کړی حتی ځان ته مې ښه رانږدې کړو غیږ مې ورکړه چې بدن مبارک کې ګرم شي پروا نشته ځکه دې په بدن کې خو نجاست نشته موږ تاسو ته وروسته بیا مسله د حیض کې را روانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساړه شوی راغی د ام المؤمنین سره په بړستن کې څملي هغه ورته چې زه د حیض په حال کې ماته د حیض عذر شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ورانونه دیم لوڅکا دا خپوي کوي او بیا په ورانو باندې خپل سینه مبارکه ورګدي بیا د پاسه لوري نوایزه ده چې په ورغبرګ شم چې کوزه نه ورانو نه شو به د پاسه نه ز شم چې زر ګرم شي ځکه په ټول بدن کې خو وینه نشته حیض پلیتی خو په د خاص محل کې ده نور بدن خو نه نجس کیږي نو هغه په خپل ښځې سره ځان په هغه باندې ګرمول قبل الغسل د جنابت په حال کې چې د جنابت په حال کې دا پروا نشته